اسلام آباد کې د بلوچ لاریونیانو او حکومت ترمنځ خبرې پیل شوې. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د بلوچ پرلط کوونکو مشرانو او حکومتي چارواکو ترمنځ رسمي خبرې اترې پیل شوې. دا خبرې پرون شنبه د ډسمبر پر 23مه پیل شوې او لا هم روانې دي. د پاکستان حکومت وایي د خبرو لومړی پړاو ګټه اورو، خو پرلط کوونکي بیا وایي چې له دغو مذاکراتو زیاتې تمې نه لري. دغو پرلط کوونکو د ډسمبر پر 6مه د بلوچستان له تربت سیمې لاریون پیل کړ او له کوټې پنجاب او خیبر پښتونخوا له تېرېدو وروسته د ډسمبر پر 20مه اسلام آباد ته ورسېد، خو د پلازمینې پولیسو یې مخه ونیوله. له سیمو د رپوټونو له مخې پولیس پرلط کوونکي ځورولي او ګڼ شمېر ګډونوال یې نیولي دي. د IPP خبري اژانس رپورټ کاږي د پاکستان لومړي وزیر انور الحق کاکړ له پرلط کوونکو سره خبرو لپاره کابینې د غړو یوه کمیټه جوړه کړې چې له شنبې ورځې راهیسې د لاریونیانو سره خبرې پیل کړي دي. د پاکستان حکومت د کورنۍ چارو سکرتر آفتاب احمد دراني په وینا کې د مذاکراتو لومړی پړاو ښه او دواړه خواوې پر دې سلا شوې چې دا خبرې به تر سبا دوشنبې دوام وکړي. اغلې دراني همداراز ویلي چې د لومړي وزیر انور الحق لخوا ورته سپارښتنه شوې چې پرلط کوونکي له کومې ځورونې سره مخ نشي، خو د هغه په وینا ښاغلي کاکړ دا هم ویلي هیچا ته به د دې اجازه ورنه کړي چې د قانون خلاف چاره ترسره کړي. پاکستان حکومتي چارواکو سره د خبرو له پیل وړاندې د پرلط مشرانو خبرداری ورکړی و چې که د ډسمبر پر 20مه یې نیول شوي ملګري آزاد نشي، دوی به په نورو اقداماتو لاس پورې کړي. د پرلط یو مشر وسیم سفیر BBC ته ویلي حکومت له مذاکراتي ډلې څخه تمه نه لري. هغه وایي ګڼ شمېر ملګري یې له نیول کېدو وروسته نادرکه دي او پولیسو تر دې دمه محکمې ته هم نه دي وړاندې کړي. بلوچ پرلط کوونکو دا احتجاج د 13 نومبر پر وروستیو کې د هغو تګلارو خلاف پیل کړی چې دوی خپل نسل وژنه بولي. په دې احتجاجونو کې د PTM مشرانو او ښځو په ګډون زرګونه کسانو برخه اخیستې.